د دې روان کال د جولای په میاشت کې به ځمکه نور ته نږدې کېدل شروع کی او دا رفتار به دومره تیز وي چې څو لکه کیلومتره په یو میاشت کې نور ته نږدې کیږي او په شپږ میاشتو کې به د جنورۍ د 4 تاریخه پورې به دا دنیا نور ته 50 لکه کیلومتره نږدې شوي وي. ستاسو په ذهن کې به اوس یو سوال پیدا شوی وي چې آیا دا دنیا نور ته 50 لکه کیلومتره نږدې شي نو دا دنیا خو به اور واخلي. دا خبره اوس لکشن ایکسپلین کوو. تر اوسه پورې به مونږه دا وی چې دا دنیا د ځمکې نه غیر چاپیره په یو سرکولر پات کې تاویږي، په یو دایروي شکل کې خپل حرکت جاری ساتي. خو دا دایروي شکل کمپلیټ سرکل نه دی، دا اصل کې د بیزوي شکل یا یو الیپټیکل پات ته موږ د فزیکس په زبان کې وایو، په هغه شکل کې حرکت کوي چې د په دې پوینټ باندې نور وي. دلته کې دا نور واقع دی او په دې پات باندې دا حرکت کوي. خو کله دا د ډیر زیاته لري شي دې پوینټ ته ورسي نو دې پوینټ باندې د نور نه ډیره کافي لري وي او دا میاشت جولای میاشت وي. او چې بیا کله دا نور طرف ته نږدې کېدل شروع کی نو دې پوینټ ته چې راشي نو په دې پوینټ باندې دا ډیره زیاته نور ته نږدې شي. په دې ځای کې دا 4 جنوري وي چې دې پوینټ باندې پاس کیږي. اوس چې دې ځای ته ډیر ارزي د دې نه مخکې چې موږ ته پته نه وي چې دا نور ته نږدې کیږي نو آیا په دنیا خو به اور بل شي؟ حقیقت کې په دنیا اور نه بلیږي. د دنیا موسمونه د دې سره تعلق نه ساتي چې نور ته دنیا نږدې شو نو ګرمي به شي، د نور ته دنیا لرې شو نو یخني به شي. هغه د یو ځمکې یو بل حرکت دی چې هغې ته موږ ټلټیشن اف ارت وایو چې هغه په یو بله ویډیو کې بیا ایکسپلین کوو چې د هغې سره د موسمونو تعلق دی. که هغه ټلټیشن په کم وخت باندې په کم انداز سره وشو نو هغه به د ځمکې باندې د ګرمۍ او د یخنۍ د موسمونو هغه تبادله کوي. خو په دې ځای کې که یو عام انسان د ویلی شي چې آیا نور د دې پوینټ نه د جولای د میاشت نه د ځمکه روانه شوه او تیز رفتار نور طرف ته روانه شوه او دا په دومره تیز رفتار سره روانه ده چې لکونه کیلومتره په یو میاشت کې کور کوي نو مخکې له دې نه چې دا پوینټ راورسېږي دا انسان به یا دومره وارخطا شوي دومره پریشانه شوي چې شاید چې د خپل غونډ لایف سټایل چینج کړي وي، غونډ ژوند باندې د اثر پروت وي. نو مخکې له دې نه ما دلته کې یو سینسي پوینټ نه ایکسپلین کوم. ما دې ځای کې په تربیت په عرض باندې دا پوینټ راواغست. خدای په کائنات کې چې کم نظامونه او کم پرنسپل دي او کم قانونونه دي په هغه ټولو کې د انسان دپاره یو پیغامات دي. مونږه نه یوازې دا چې مونږ د قرآن پاک نه هغه پیغامات واخلو، مونږ په دې دنیا کې ګورو د دنیا د چلولو هغه اصولو ته ګورو، په هغې کې د خدای یو پیغام دی. مونږ ته په ظاهر کې بعضې څیز یو مشکل ښکاري خو هغه مشکل په ظاهر کې دومره مشکل نه وي څومره چې زما په ذهن کې ځان ته مشکل پیدا کړی وي، یا په هغه مشکل لږ ظاهر انسان کې خو د هغې ته رسېدل یا هغه مشکل مونږ دپاره راتلل د هغې فیصله دا د خدای په لاس کې چې خدای دغه مشکل له څنګه رنګ ورکوي، هغه د بهترۍ سبب ګرځي او که واقعا دا مشکل دومره مشکل دی. خو د خدای چې کوم اصول دي او کمې واقعات چې په قرآن کې بیان کړي دي نو هغې ټولو کې داسې وي چې دا مشکل زموږ امتحان وي خو د دې فیصله د خدای په لاس کې وي. نه یوازې دا چې د دې اصول او قوانینو نه موږ ته د دنیا او د کائنات د اصول قوانینو نه موږ ته پته لګي بلکې خدای پاک چې کوم واقعات ایکسپلین کړي دي یا بیان کړي دي په قرآن پاک کې لکه د ابراهیم علیه السلام اور ته دانګل نو اوره پورې هغه ډېر غټ مشکل ښکاري خو اور کې فیصله بدلی شي. موسی علیه السلام چې کله را روان دریای نیل پورې نو دریای نیل پورې قوم پریشانه شي چې ډېر مشکل پیښ شو د دې مشکل نه اوس خلاصي نه کېږي، فرعون مترشاري او اوس په هلاکت دي. خو په هغه ځای کې هغه هلاکت د دشمن دپاره وګرځي او د دوی دپاره راه نجات ثابت شي. دغه واقعات د خدای پاک قرآن کې په دې غرض ځای ورکړی دی چې موږ ته یو پیغام میلو شي چې مشکل په ظاهر کې که مشکل ښکاري دومره مشکل نه وي، مونږ د هغې فیصله په خپل لاس کوو، خدای پاک په خپل لاس باندې هغه فیصله کوي. خو زمونږ دپاره پکې یو امتحان وي، زمونږ دپاره پکې په خدای د بروسې او د توکل هغه اندازه او د ایمان او د یقین هغه پختګي معلومیږي. خدای دې وکړي چې هر سړی په دغه امتحانونو کې کامیاب شي. په دې خاطر مې دا ویډیو شامل کړه چې خپل مشکل ته وارخطا کېږئ مو. بعضې مشکلات هغه په حقیقت کې مشکل نه وي خو زموږ ذهن کې موږ ته مشکل ښکاري، د هغې فیصلې ډېرې مثبت وي. بعضې مشکلات که موږ ته مشکل ښکاري هم
خو خدای پاک مونږ ته یو بیل اصول را لېږلي دي چې یعنې په ما چې څوک څنګه بروسه کوي، په ما چې څوک څنګه ګمان کوي، زه فیصلې هغسې کوم. که مونږ د مشکلاتو ګمانونه او بروسه او توکل دا د خدای پاک باندې داسې وکړو چې مونږ پوره یقین سره ووایو چې دې مشکل فیصله به خدای پاک ډېره مثبت راولي، دا په راحت بدلوي، نو خدای پاک به زمونږ په ګمان د خپل قول مطابق فیصله کوي او هغه به ډېر د راحت سبب ګرځي. کور مې ودان.